أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. كم سورة من قوتاسي نن وايو سورة محمد دي. سورة محمد تفسير أو ترجمة إن شاء الله من قوتاسي فأغام راندازة لمن فعلم كي وايوي دې سورت یو بل نوم هم دی چې هغه سورة القتال ده او د دې سورت مقصد او عمومي موضوع یا مرکزی موضوع دا ده چې رب العالمین په دې سورت کې د مؤمنانو کار او د مؤمنانو په کار باندې مرتبه نتیجه په دنیا او آخرت کې دا بیانوي او بل طرف ته د کافرانو کار د کفر لپاره د دوی جهود او کوششونه او په دنیا او په آخرت کې د هغې بد انجام بیانوي. موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې اوس یو لوی جهاد کې اخته یو او د دنیا کافران له هرې خوا نه راجمع شوي دي. موږ تاسو په وطن باندې یرغل کړی، شرعي نظام یې راړنګ کړی، دلته یې خپل کفري او ګمراهانه نظام او قانون پلی کړی. غواړي دلته د موږ او تاسې د ولس د خلکو عقیده خراب کړي، د ولس د خلکو اخلاق خراب کړي، د ولس د خلکو د ژوند بڼه تبدیله کړي. بل خواته مجاهدین کوشش کوي د الله په لاره کې قربانۍ ته حاضرېږي، جهاد وکوي، وطن آزاد کړي، کفار له دې خاورې نه وشړي او بیرته د ولس خلک د اسلام له مفاهیمو سره آشنا کړي، د اسلام احکام، د اسلام اخلاق او دینی ارزښتونه بیرته د ولس په ژوند کې راولي. دا ټول دې ته ضرورت لري چې موږ او تاسې هغه آیتونه او هغه سورتونه، هغه احادیث په غور باندې هم خپل ځان ور باندې پوي کو او هم خپل مجاهدین او د ولس خلک ور باندې پوي کو چې کوم د جهادي مبارزې یا د قتال او د کفارو په خلاف د جګړې په حق له باندې نازل شوي دي او د جګړې احکام او د جګړې کیفیت او له کفارو سره د تعامل او د طریقې اصول ورکې بیان شوي دي. نو په دې طریقه باندې به موږ او تاسې هم خپل جهاد په شرعي بڼه باندې کړی وي، هم به د کفارو مقاصد د قرآن په وینا باندې چې یقیني وینا ده پېژندلی وي چې کفار څه مقاصد لري، د کومو هدفونو لپاره د مسلمانانو په خلاف باندې جګړې کوي، دینی مقاصد یې څه دي، دنیوي مقاصد یې څه دي. او په مجموع کې به موږ او تاسې د قرآني مفاهیمو سره او د خپلو دینی ادبیاتو سره، د خپل دینی فکر سره به د جهاد ترڅنګ، د قتال ترڅنګ به د خپلو دینی ادبیاتو، دینی مفاهیمو، دینی علومو، شرعي احکامو سره اشنایي جوړه شوې وي. هم به په خپل عمل ور باندې کولی شو، هم به په بیلابیلو وختونو، بیلابیلو مناسبتونو، بیلابیلو ځایونو کې خپل نور مجاهدین ورونو ملګرو ته
خپل د ولس خلکو ته، خپل خپلوانو ته، خپل کورنیو ته ویلی شو. نو په دې دوره کې موږ مناسب وګڼله چې سورة محمد یا سورة القتال له خپل ورونو سره تفسیر او ترجمه کو. له یوې خوا دا سورت مبارک لنډ سورت دی، حفظ هم اسانه ده، آیتونه یې هم لنډ مختصر آیتونه دي، په اسانه باندې یادېږي، هم یې حفظ اسانه ده او هم یې فهم اسانه ده، پیچیده مسائل ورکې نشته ده. نو د دې مبارک سورت ترجمه او تفسیر به کوشش کوو چې هم یې په لفظي شکل باندې زده کو او هم یې هغه احکام او هغه تعلیمات چې مفسرینو د دې آیت کریمه د دې مبارکو آیتونو نه استنباط کړي دي، بیان کړي دي، خپل تالیفاتو کې تفاسیرو کې لیکلي دي، هغه هم داسې په ډېر تفصیل باندې نه وي، نو په مختصر شکل باندې زده کو. او بیا چې هر کله تاسو قرآن کریم راخلی، سورة محمد راخلی، نو بیا به سورة محمد تاسو ته یوازې داسې یو سورت نه وي چې د تلاوت او د تبرک دپاره لولئ، بلکې دا به علما او فهما تاسو تر نظر تیریږي چې کله ورته ګورئ نو په دې کې به تاسو ته خپله تګلاره در معلومیږي، په دې کې به د کفارو انجام در معلومیږي، په دې کې به تاسو ته د خپل جهاد برکت در معلومیږي، په دې کې به تاسو ته د کفارو توطیه او دسیسې چې د مسلمانانو په خلاف باندې کوي او خپل مالونه نفقه کوي او خرچه کوي، دا به در معلومیږي، او د خپل عمل افادیت به در معلومیږي چې دا د موږ کار څومره مهم دی، چې دا موږ ورته راوتلي یو، د غرونو لاره م نیولې، د جبهاتو لاره م نیولې، د استشهاد لاره م نیولې ده، د سختیو د کړاوونو د زندانونو لاره م نیولې، دا څومره مهمه او څومره مفیده لاره ده. نو دا تقریبا د دې صورت هغه عمومي مفاهیم و تاسو په خدمت کې عرض کړه. رب العالمین د دې صورت ابتدا په دې آیت کریمه باندې کوي: بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين هغه کسان، هغه خلق، کفروا چې کافران دي، کفر یې کړی، وصدوا او ځان یې بند کړی یا نور خلق یې منع کړي، عن سبیل الله دی الله له لارې نه، دی الله له دین نه، اضل ابطل یعنی باطل بکی الله تعالی، بی اثر بکی الله تعالی اعمالهم عملون دی دوی. د دې آیت کریمه په سبب نزول یا په شان نزول کې تفاسیرو کې علما وایي چې د بدر د جګړې لپاره چې کله قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په خلاف لشکرکشي وکوله او یو لښکر جوړ کړ له مکې نه د مدینې منورې په لوري باندې را روان و، د قریشو په مشرانو کې 12 کسان داسې و چې هغوی په مالی لحاظ باندې مالدار خلک و او په کلي ولس او قوم کې مخور خلک و، هغوی به د ټول لښکر خوراک تهیه کاوه او په یو ځل به یې 10 11 9 داسې اوښان ورته حلالول په یو وخت، په یو پړاو کې یو ځای کې به چې واړول نو بیا به یو ورته خپل 10 اوښان حلال کړل، د هغو غوښې به پخې کړې، سره وبه یې خوړلې، شپه به چې راغله په بل ځای کې بل به ورته خپل اوښان حلال کړل، او دغه د اوښان حلالول او د لښکر ته د غوښو ورکول، خوراکونو ورکول، دوی ته طعام برابرول، په دې باندې انفاق کول به دا دوی ډېر یو عظیم او لوی کار باله، په دې کې به خپل شرف او عزت ګاڼه او حتی چې د ثواب تمه به یې هم پکې کوله، دا موږ ډېر ښه کار کوو. نو رب العالمین د آیت شریف نازل کړ چې هغه کسان چې کافران دي او په خپل هم د الله له دین نه اوښتي، د الله دین نه مني، د الله د دین په خلاف ولاړ دي،
او نور خلک هم د الله د دین له منلو نه ایساروي او په مسلمانانو پسې روان دي، غواړي د مسلمانانو په خلاف وجنګېږي، مسلمانان له منځه یوسي، د هغوی نظام او ټولنه هلته له منځه یوسي. دوی په دې لاره کې د جنګ او د کفر د تقویې په لاره کې خپل مالونه نفقه کوي، د دې نه به څه ورته جوړ نشي. رب العالمین به د دوی د انفاق د مال لګول دا بې اثره کړي او داسې څه به ورباندې مرتب نشي، داسې نتیجه به دوی ورنه حاصله نه کړي چې په هغې باندې دوی خوشحاله بېرته راوګرځي. دا خو هغه سبب نزول دی په هغه وخت کې د آیت شریف نازل شو. کومو کسانو ته چې اشاره ورکړې کېدله هغه دغه خلک وو. امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هغوی نومونه یاد کړي. یو په هغه جمله کې ابو جهل یاد کړی، یو حارث ابن هشام یاد کړی، بلې دوه ورونه عتبه او شیبه یاد کړي دي د ربیعه زامن، بلې ابی او امیه د خلف زامن یاد کړي، بلې منبه او نبیه د حجاج زامن یاد کړي، ابو البختری ابن هشام یاد کړی، زمعه ابن اسود یاد کړی، او حکیم ابن حزام او حارث ابن عامر ابن نوفل. دا د قریشو مشران و مالدار خلک وو او هغوی به د لښکر باندې انفاق او خرچه کوله، د مسلمانانو په خلاف به لښکر برابراوه. هغه خصوصي شان نزول یا سبب د نزول یا د دې آیت په پس منظر کې په هغه وخت کې کوم خلک وو، دغه خلک یاد شوي دي په کتابونو کې، په تفاسیرو کې. خو د تفسیر علما وایي، د قرآن علما وایي چې د قرآن د نزول مورد به یې خاص وي او حکم یې عام وي په هر زمانه کې. داسې نه چې دا آیت په همغو خاصو خلکو پورې اړه لري او د دې آیت انطباق یا تطبیق په نورو زمانو کې نه کېږي، بلکې د قرآن به د نزول مورد او مناسبت به یې خاص وي، خو د آیت به د قیامت تر ورځې پورې تازه وي او خپل مصداقونه به لري، په هر وخت کې به دا خپله معنا لري، په هر وخت کې به خپل مدلول لري او په هر زمانه کې به دا په انسانانو باندې تطبیق کیږي. نو په دې اساس باندې موږ تاسې که اوس د دې آیت کریمه هغه مصداق، هغه مثال یې وګورو چې موږ تاسې نن په خپل ژوند کې وینو، د خپل جهادي ژوند کې وینو، نو دا به را معلومه شي چې واقعا د الله وینا رښتیا ده او الله تعالی د کافرانو نفقې، د کافرانو مالونه او د کافرانو تدبیرونه د مسلمانانو په خلاف باندې دا بې اثره کوي. 2001 کال کې چې کله افغانستان باندې د امریکایانو یرغل شروع شو او بیا وروسته پسې د دوی لښکرې نور هم راډېرې شوې. زه یوازې یو څو خاصې نمونې، یو څو خاص ارقام د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دوی څومره مصارف وکول او دا مصارف یې څنګه بې اثره شول. 1.5 لک کسان، 1.5 لک پوځیان، دا پکې یوازې د امریکا راغله، 1.5 لک مسلح پوځیان. دغه مسلحو پوځیانو نه یوازې دا چې د اوږې ټوپک درلودل، دوی له ځان سره تیارې درلودې، دوی له ځان سره ټانګونه درلودل، دوی له ځان سره قسم د بمبار تیارې، بې پیلوټه تیارې دا درلودې، دوی له ځانونو سره میزایل درلودل، دوی استخباراتي وسایل درلودل، دوی سیټلایټونه درلودل، دوی کشتۍ درلودلې، دوی کروز میزایل درلودل، دوی قسم استحکامات، پوځي استحکامات درلودل او په خپل جنگي حربي صنعت کې چې دوی تر ټولو آخرین ډول وسلې جوړې کړې وي هغه یې له ځان سره راواخیستې چې دلته یې عملاً په انسانانو باندې تجربه کړي، په ژوندي ډول په انسانانو تجربه کړي چې هر بم یا هر ډول بم او میزایل به او هر ډول بارود او هر ډول مرمۍ به نه وي جوړوله، نو د هغې د تاثیر د ازمایلو دپاره به یې هغه دلته راوړل او په افغانانو به یې ازمایل. 1.5 لک کسان خو
په رسمي ډول باندې دا یا 1,10,000 چې دوی کله به 1.5 لک اعلان کړ، کله 1,10,000 دا پکې امریکایانو. د دغو رسمي 1.5 لک امریکایانو ترڅنګ د 2 لکو په شاوخوا کې دوی د شخصي کمپنیو په نامه یا د بلک واټر او نورو پوځي کمپنیو په نامه شخصي ملیشې له ځان سره راوستلې وې. د 2 لکو په شاوخوا دا د امریکا رسمي پوځ نه و، دا یې کرایي ملیشې وې، یا د موږ تاسې په دې اوسنۍ اصطلاح اربکیان یې وه، چې په دې کې خپل امریکایان هم شامل وو. د ایرک پرنس په نامه باندې یو پخوانی پوځي افسر دی د امریکا، چې خور اوس د ټرمپ په کابینه کې وزیره ده، او د یو ډیره خطرناکه لویه کمپنۍ لري، شخصي پوځ لري، شخصي تیاری لري، شخصي ټانګونه لري، شخصي جنگي وسایل لري، او د خپل خلک یې داسې بې رحمه روزلي دي چې د هیڅ قانون پابندي نه لري، نه د امریکا د رسمي قانون پابندي لري او نه د هغه مملکت قانون ته پابند وي چې دوی ورځي، لکه عراق ته، افغانستان ته، صومال ته، نور هر چې ځایونو ته چې ورځي دوی، نه د هغه وطن قانون نه د امریکا قانون، د بدماشانو یوه ټوله یې جوړه کړې ده. نو د 2 لکو په شاوخوا کې د شخصي کمپنیو یا د بلک واټر خلکو او نور استخباراتي پټې او ښکاره کمپنۍ چې راغلې وې ورسره، نو 1.5 لک امریکایان شول او 2 لکه د دوی پټ نور فوج شو، دا ټول څو شو؟ 3.5 لکه. 40,000 له دوی سره نور اروپایان ول، چې په دې کې برطانویان وو، فرانسویان وو، ایټالویان وو، هالنډیان وو، بلجیمیان وو، جرمنیان وو، د اروپایي اتحادیې د نورو هیوادونو پوځیان ورسره، او حتی استرالیایان ورسره وو. د 11,000 یا 12,000 او کله حتی د 20,000 په شاوخوا کې کاناډایان وو. نو 40,000 او 20,000 دا څو شو؟ 80,000. 80,000 او 3.5 لکه څو شو؟ 4 لکه او 10,000. 4 لکه او 10,000 خو له بهر نه راغلي خلک، د دوی د خپلو رسمي ارقامو په بنا باندې دوی په افغانستان کې دلته د ملي اردو په نامه، د ملي پولیسو په نامه او د امنیت ملي په نامه باندې د 3.5 لکو په شاوخوا کې رسمي پوځ او تشکیلات جوړ کړل. د 3.5 لکو په شاوخوا کې د دولت د خپلو ارقامو مطابق دوی تشکیلات جوړ کړل. نو 3.5 لکه او 4 لکه او 10,000 دا څو شو؟ 7 لکه او 80,000. د 1,000 په شمیر د دوی اعلان شوي محلي پولیس یا اربکیان وو چې حکومت په خپل اعلان کړي. 1,000 رسمي پولیس چې دوی محلي پولیس بولي یا اربکیان بولي، نو 1,000 چې په ورجمع کوي نو ټول څو شو؟ 10 کم 8 لکه یا 7 لکه او 90,000. د 10,000 په شاوخوا کې دوی کمپاینیان، هغه چې د حکومت په رسمي چوکاټ کې نه و او د امریکا په رسمي چوکاټ کې نه و، په محلي ډول یې لوټیره، بدماشه، لوچک، نشیان، شرابیان، لوتیان، قماربازان، بدقماشه خلک راټول کړي وو، هغوی ته یې قرارګاوې جوړې کړې وې. خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان، په مختلفو ولایاتو کې دغه ډول د کمپاینیان به ورته ویل یا یې سولساتي ورته ویل. نو 10,000 دا شول، نو دا ټول څو شول؟ دا 8 لکه شول. 8 لکه پوځ، دا ټول مسلح او د دوی تر شا ولاړ قوي اقتصادونه، بانکونه، دولتونه، خارجي پوځونه، هوایي تیارې، ځمکنۍ قواوې، تخنیک، مخابرې، سیټلایټونه، او علاوه د دې 8 لکو نه په کلو او په ولسونو کې د دوی پټ جاسوسان چې د 50,000 په شاوخوا کې د هغوی شمیر اټکل کېږي. 50,000
د دوی هغه قراردادیان چې یا قراردادیان او یا رسمي مامورین وو په شخصي لباس کې، چیرې د دکاندار په شکل کې، چیرې د موټروان په شکل کې، چیرې د معلم او متعلم او د ملا په شکل کې، چیرته په یو بل شکل کې دوی په کلو په ولسونو کې د 500,000 په شاوخوا کې خپل جاسوسان دا ځای په ځای کړي وو چې هغوی به بیا مجاهدینو په خلاف باندې فعالیتونه کول او مختلف ځایونو ته به چپونه ورسول د بمبار دپاره، دښمن ته به یې د هغه هدفونه ورکول، نښې به یې ورښودلې، اطلاعات او معلومات دا به یې راټولول. نو د 8.5 لکو په شاوخوا کې خلک دا یوازې د جنگ ډګر ته دوی راویستلي وو. دغو 8.5 لکو ته دوی هم ډوډۍ تیاروله، هم یې مرمۍ تیاروله، هم یې لباس تیاراوه، هم یې ټوپک تیاراوه، هم یې د شپې تیرولو ځای تیاراوه، هم یې د تودوخې وسایل ورته تیارول، هم یې د یخنۍ وسایل ورته تیارول، هم یې د انتقالاتو وسایل ورته تیارول، موټرې ورته تیارول، تنخواوې دې ټولو ته ورکولې. نتیجه یې څه شی شوه؟ دوی په تېښته دي که مجاهدین په تېښته دي؟ دوی په تېښته. سیمې، ولسونه، کلي، ولسوالۍ، قرارګاوې له دوی پاتې کېږي که له مجاهدینو پاتې کېږي؟ له دوی پاتې کېږي. غربیانو افغانستان پرېښود وتښتېدل او که مجاهدینو افغانستان پرېښودل وتښتېدل؟ غربیانو پرېښود. المانیان لاړل، فرانسویان لاړل، هالنډیان لاړل، استرلیایان لاړل، کاناډایان لاړل، بلجیمیان لاړل او دا نور یې پسې ور روان دي. نو که د دغه مبارک آیت په رڼا کې خپل نننی مصداق او مثال وګورو نو تاسې ووایه چې د واضل اعمالهم معنا به خرته روښانه شي که نه؟ بالکل. الذين كفروا هغه کسان چې کافر دي، وصدوا عن سبيل الله او د الله له لارې نه خلق منې کوي، دغه کافران راټول شوي وو. موږ د الله له لارې منې کولو، موږ د الله د قانون له تطبیقه منې کولو، موږ د اسلامي نظام له اقامه کولو منې کولو، موږ د جهاد او مجاهدینو له نصرت نه منې کولو، موږ د شریعت د تطبیق نه منې کولو، موږ د اسلامي اخلاقو له خپرولو نه منې کولو، موږ د الله له بندګۍ نه منې کولو. وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطل أعمالهم، الله باطل کړل د دوی عملونه. د دغو ارقام او مثالونو په رڼا کې چې ما د تاسو په خدمت کې عرض کړل، نو اوس چې موږ تاسو هر وخت دې آیت ته ګورو دا ټوله صحنه به ذهن ته حاضرېږي که نه؟ حاضرېږي به که نه؟ چې د کفارو عملونه یوازې د قریشو په وخت کې الله باطل نه کړل، بې اثره نه کړل، د موږ په وخت کې تر هغې ډېر باطل کړل او ډېر بې اثره کړل. او دغه مظلوم، بیچاره، بې پیسو، بې وسلې، بې مادي توانایي ولس ته یې داسې همت او توفیق ورکړه ورته چې د دې دومره لوی پوځي تړون په مقابل کې په میړانه ودرېدل. د قربانۍ ډګر ته داسې راووتل چې سترګې ونه سوې له دونه لوی دښمن نه. دا په ذهن کې رانغله چې دا هوا فضا هم دوی تسخیر کړي، ځمکه هم دوی تسخیر کړي، سمندر هم دوی تسخیر کړی، څپې هم دوی تسخیر کړي دي، د راډیوګانو، تلویزیونونو، مخابرو، سټلایټونو، انټرنیټ د دې له لارې فضا هم دوی تسخیر کړي. د دې نه سترګې ونه سوې. واړه واړه هلکان راووتل ورته، 14 کلن، 15 کلن، 18 کلن، لږ پکې داسې و چې 20 کلن، 25 کلن. او دا تاسې کوم نسل چې اوس جبهاتو کې یاستئ، اوس هم ټوپک په اوږه کړی، کورونه هم پرېښي. ما بېګا له تاسو نه پوښتنه وکړله چې په تاسو کې تقریبا دا د 30-35 شاوخوا کسان به یاستئ، په دې کې فقط 2 درکې داسې دي چې هغوی ته د امریکایانو د راتګ وخت ور یادېږي، دا نورو ته نه ور یادېږي. د دې معنا دا ده چې په هغه وخت کې تاسو یا پیدا شوي نه وئ او یا که پیدا شوي وئ نو څوک به 6 میاشتني وئ، څوک به 1 کلن وئ، څوک به 2 کلن وئ، څوک به 3 کلن وئ، چې هغه مرحله هم نه یادېږي. د داسې طفولیت په مرحله کې وئ چې هغه وخت لا نه در یادېږي.
من حیث یو تاریخ به یې لولئ په کتابونو کې به له مشرانو اورئ. خو نن الحمدلله جبهات تاسو ډک دي. نن تاسو د دې لوی دښمن مقابله ته راوتلی یاستئ. دوی سیمې پرېږدي او تاسو یې نیسئ. دوی په خپلو قرارګاهو کې له تاسو نه په امن نه دي. دوی په خپلو وزارتونو او په خپلو مرکزونو کې له تاسو نه په امن نه دي. دوی په خپلو ښارونو کې له تاسو نه په امن نه دي. څو ورځې مخکې یو غربي ژورنالیست یو امریکایي ژورنالیست او انګریزه ژورنالیست راغلی وه. د امریکا د قواو له عمومي مشر سره جنرال نیکولسن سره یې مرکه کول په کابل کې. بیا جنرال نیکولسن ته ویلي چې زه چې د کابل له میدان هوایي نه د امریکا سفارت ته نن راتلم، کومې تیارې چې زه راوستم دا د هغې تیارې 15 پرواز و. د کابل له میدان هوایي نه د امریکا تر سفارته پورې 2 یا 2.5 کیلومتره لاره ده. وی دا 2.5 کیلومتره لاره کې تاسو د 15 پرواز یوازې نن کول، د هر سړي د هر 2 کسانو د راوستلو بولو لپاره تاسو پروازونه کول، د هلیکاپټر چلوي. دا 2.5 کیلومتره یا 2 کیلومتره په پمځکه ولې نه ځئ؟ وی موږ د خپلو عسکرو ژوند باندې ویریږو. د کابل د ښار په منځ کې د کابل د بین المللي هوایي میدان نه د امریکا تر سفارته پورې د صحت عامه تر چوکه پورې په 2 کیلومتره لاره یا 2.5 کیلومتره لاره کې دوی نن د تاسو له ویرې نشي تللی. وی موږ د خپلو عسکرو په ژوند باندې ویریږو. د فضا لاره راته دا محفوظه ده. د اشرف غني نه پوښتنه وکړه، وی زه چې مخکې راغلی وم د کابل نقشه یو ډول وه، اوس د کابل نقشه بل ډول ده. بند سړکونه دي، بند دیوالونه دي، دیوالونه لوړ شوي دي، سړکونه بند شوي دي، لارې بدلې شوي. دا څه چل ده؟ دا تاسو په یو محاصره کې نه اوسېږئ؟ هغه بالکل اقرار ورته وکړه چې موږ په محاصره کې اوسېږو. موږ د ارګ په شاوخوا کې په محاصره کې په دیوالونو کې ایسار یو، له خپلو دیوالونو د باندې نشو وتلی. نو تاسې ووایي اوس چې الله تعالی د تاسې په ژوند کې، د تاسې په لاس، د تاسې د جهاد په برکت د دوی د میلیاردونه مصارف دا بې اثره کړل که نه کړل؟ اضل اعمالهم شو که نشول؟ دوی په خپله تر اوسه پورې اعتراف کوي چې موږ 1 تریلیون ډالر مصرف کړی د افغانستان په جګړې باندې. 10 لکه 1 میلیون کېږي، 1000 میلیونه بیا 1 میلیارد کېږي، او 1000 میلیارد بیا 1 تریلیون کېږي. 10 لکه 1 میلیون شو، 1000 میلیونه بیا څو شو؟ 1 میلیارد شو، او 1000 میلیارد بیا څو شو؟ 1 تریلیون شو. دوی وایي چې موږ 1000 میلیارد ډالر د افغانستان په جګړې مصرف کړی. نتیجه یې څه شی ده؟ د کابل د میدان هوایي نه د امریکا تر سفارته پورې 2 کیلومتره مسافه کې په ورځ کې تیاره 15 پروازه کوي. ولې؟ وایي موږ له هر څه ډارېږو، له دیواله ډارېږو چې دا به راباندې والوځي، له موټره ډارېږو، له ټکسي ډارېږو، له لاسګاډۍ ډارېږو، له پیاده سړي ډارېږو، له ښځې ډارېږو، له نر ډارېږو، له بوټي ډارېږو، له هسې تورې کڅوړې ډارېږو، له خالي بشکې ډارېږو، له ډکې بشکې ډارېږو. دا د فضا لاره راته محفوظه ده. دا 2 کیلومتره لاره دا په فضا کې کوو، ځکه چې ځمکه کې هر څه موږ ته دښمن شوي دي. 1000 میلیارد ډالر مصرف لري، او په زرګونو وژل شوي فوزیان، په لسګونو زره زخمیان او معیوبه فوزیان، او په زرګونو لیونیان لري د خپلو فوزیانو. په قسمه قسم نفسیاتي مرضونو باندې اخته شوي دي. حاصل یې د دې ټولو مصارف څه شی شو؟ اضل اعماله. الله تعالی د دوی عملونه ورباطل کړل، بې اثره یې کړل. موږ تاسو چې قرآن کریم په داسې ډول ووایو
چې مصداقونه یې په خپل ژوند کې ورته ولټوو. مثالونه یې د آیتونو لپاره د خپل ژوند او د خپل محیط نه تشخیص کوراوی باسو ورته، نو بیا په قرآن مونږ ته تازه د نن ورځې کتاب ښکاري. داسې به راته ښکاري چې لکه الله تعالی چې د قرآن کې مونږ یاد کړي یو او د مونږ وضعیت دی پکې یاد کړی ده او مونږ معنی بالقرآن یو. د قرآن د مونږ په حق باندې ده. قرآن په اړه خو د مونږ او تاسې ډېرې مودې پورې تصور یوازې دا جوړ شوی چې دا یوازې د زمونو د تلاوتونو د ثوابونو کتاب دی. کاش چې د مونږ او تاسې په تعلیمي نصابونو کې قرآن کریم ډېر ځای ونیسي، هم یې تجوید، هم یې علوم، هم یې قراءات، هم یې علمي اعجاز، دا ډېر ځای ونیسي. نو بیا به د مونږ هر طالب، هر ملا هغه د ژوند احداث او پیښې د قرآن په آینه کې ګوري. هر څه ته به حل د قرآن له آیتونو نه، د مفسرینو، د تابعینو، د صحابه و کرامو د اقوالو نه، د قرآن له آیتونو نه د هغوی کوم فهم محاصل و، رسول الله صلی الله علیه وسلم له احادیثو نه، د مجتهدینو، علماو او فقهاو د اقوالو نه به بیا هر څه ته تازه تازه ځواب لري. نو راځئ یو ځل بیا د دې ټولو مثالونو او ارقامو د بیان نه وروسته د دې آیت شریف ترجمه ووایو. الذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، د کفر لارې نیولې، وصدوا عن سبیل الله، او منې کوي خلق د الله له لارې نه، یا نه منې په خپله د الله لاره، یعنې د الله دین. دته صد هغه فعل ده چې هم لازمي معنا لري او هم متعدي. لازمي معنا یې هغه چې په خپل ځان فاعل باندې تمامیږي، مفعول به ته رعایت نه کوي، او متعدي هغه معنا چې له فاعله صادریږي او په مفعول به باندې واقع کیږي. وصدوا، او نه مني د الله لاره، ځان مني کوي یا نه یې مني، یا خلق مني کوي د الله له لارې نه. اضل اعمالهم، د دوی عملونه به الله تعالی باطل کی. ابطل اعمالهم، عملونه به الله بې اثره کی. داسې څه به باندې مرتب نشي چې دوی ورباندې خوشحاله شي. ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کسان چې کافران دي چې خپل مالونه دوی خرچه کوي د الله د دین په دښمنۍ کې، دوی به د خپل مالونه خرچه کی، مصرف به کی و به لګوي، وروسته به پښیمانه وي او مغلوب به هم وي. هم به ورباندې پښیمانه وي، څه به یې لاسته ورنشي، هم به مغلوب وي. غلبه به الله تعالی د مؤمنانو، د مسلمانانو، د مجاهدینو په برخه باندې کوي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. په دې دویم آیت شریف کې د اولنی آیت متقابلا د مسلمانانو وضعیت او حال بیانوي. په مخکنی آیت کې خو الله تعالی د کافرانو احوال او د هغوی د عملونو نتیجه بیان کړ چې څه ورنه نه جوړېږي، الله به یې عملونه بې اثره کړي، باطل به شي. په دې آیت کې رب العالمین فرمایي والذین آمنوا، او هغه خلق چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل صالح کوي. د عمل صالح په باره کې علما وایي هر هغه عمل چې د پیغمبر په طریقه باندې وي او الله ور باندې رضا کیږي، هغه عمل صالح دی. د شریعت مطابق وي، د پیغمبر په طریقه باندې وي او د الله د رضا لپاره وي، هغه عمل صالح دی. یو عمومي معنا ده د عمل صالح. وآمنوا
او ایمان لري بما نزل بما په هغه شریعت په هغه احکامو په هغه عقایدو په هغه اخلاقو په هغه اصولو په هغه تعلیماتو چې نازل شوي دي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق من ربهم او امدغه محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی امدغه حق دی نور حق نه دی هغه چې يهود دعوه لري هغه حق نه دی هغه چې نصارای دعوه لري د حقانیت هغه حق نه دی هغه چې هندوان د حقانیت دعوه لري هغه حق نه دی هغه چې مجوسی لري هغه چې نور مشرکین لري د دنیا نور کفار لري دا حق نه دی که هر څو دوی د هغه د حقانیت دعوا وکړي او د غیر لپاره دلایل وتراشي او د هغه لپاره تبلیغات وکړي او په خلکو کې د خبرولو هڅه وکړي او خلک ورته راوبلي دا حق نه دی وهو الحق دا چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ام دغه حق دی په دې کې حصر ده حصر معنا ده چې یو شی په داسې ډول باندې یاد شي هغه کې نور څه نه را داخليږي بل څه ورکه نه را داخلي یو معینه مشخصه معنا وي په امغه باندې تمامېږي بل څه هغه کې نه را داخليږي بل څه لپاره ځای پکې نه وي موږ تاسو محاصره ټکم وایو کنه دښمن محاصره کړي معنا بند نه څو ورته راتلی شي او نه څو ورنه وتلی شي بس دغه امدوی دی په منځ کې د حصر دا معنا كفر عنهم سيئاتهم دغه خلق چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي او په هغه څه ایمان راوړي دی چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی هغه شریعت باندې پابند دي د هغه شریعت پابند دي چې محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او امدغه شریعت حق دی بل یو لار هم حق نه ده بل یو عقیده هم حق نه ده بل یو نظریه هم حق نه ده یو دین هم بل حق نه دی امدغه حق دی د دوی سره رب العالمین څه کوي د دوی انجام بچوي د دوی پاداش او نتیجه بچوي کفر عنهم وبرجوي الله تعالی عنهم د دوینا سیئاتهم گناهونه د دوی خطاګان د دوی مؤمنان انسانان وي ملائکه نه دي دوی نه به ګناهونه هم کوي دوی نه به خطاوې هم کوي دوی نه به سهو او اشتباه هم کوي رب العالمین په خپل فضل او کرم باندې دغه خلق له ګناهونو نه پاکوي کفر عنهم سیئاتهم الله تعالی به ورجوي لري بکی توي بکی محو بکی د دوی نه ګناهونه د دوی واصلح او اصلاح بکی بالهم يعني حالهم شأنهم د دوی حال د دوی شان یا د دوی فکر او نظر دب الله تعالی ور جوړ کی سم به فساد بلار ورته نه پیدا کوي دوی په داسې حال کې چې هغه به د اصلاح حال وي د تقوا حال وي او په دې حال کې چې دوی کوم عملونه کوي هغه به داسې عملونه ورنه صادریږي چې الله ور باندې راضي کیږي او په کومو موضوعات او په کومو کارونو کې چې دوی فکر کوي د دوی فکر ورکه بند وي د فکر نتیجه او حاصل به د تفکیر نتیجه او حاصل به داسې څه وي چې هغه به ښه کارونه وي ځکه د بال ټکی چې د مفسرینو د حال په معنا باندې معنا کړی او یا د فکر او د رأی په معنا باندې معنا کړی الله تعالی به د دوی عمومي حال د دوی شان د دوی ژوند دا ارڅه به د اصلاح په لوري ور برابر کې ورته ټول کارونه به د اصلاح لارې ته روان الله به توفیق ورته ورکړي چې دوی به تل ښه کارونه کوي د بدو کارونو نه به رب العالمین په خپل فضل باندې راوګرځوي دا هغه د حال تعبیر او ترجمه ده او که د فکر په معنا باندې واخلو نو
د دوی فکر، ذهن، د دوی اندیشه، د دوی تصور، ذهني فعالیت، دا به ټول د خیر په کارونه کې. نو تاسې هغه چاته چې بې فکره او غافل غون انسان لاوبالي ورته وایي کنه، بې فکرۍ او غفلت دې ته لامبالات وایي. نو دا د بال د ټکي نه ده. هغه هم الله تعالی به د دغو خلکو حال، د دغو خلکو فکر، د دغو خلکو نظریه به دا به ښه کړي. ذالک دغه د کافرانو عمل باطلول او د مسلمانانو احوال ښه کول او د هغوی ګناهونه رژول، دا ځکه دي دا ذالک راجع ده مخکنیو دوو خبرو ته، د کافرانو حال ته او د مسلمانانو حال ته، د کافرانو انجام او نتیجې ته او د مسلمانانو انجام او نتیجې ته. ذالک دا مخکې چې څه تیر شول دا ځکه دي بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، هغه کسان چې کافران دي هغوی پیروي کوي د باطل. باطل یعنی هغه څه چې د حق په مقابل کې واقع دی. یا ځینې مفسرینو حضراتو د باطل معنا کړې ده شیطان، دوی اتباع د شیطان کړې ده. هغه څوک چې اتباع د شیطان وکوي، هغه څوک چې د حق په مقابل کې ودرېږي، الله تعالی به دغه عملونه باطلوي. وان الذين آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی، دوی څه چل کړی؟ ولې د دوی ګناهونه رب العالمین رجوي؟ ولې د دوی حال او فکر ور اصلاح کوي؟ ولې د دوی تدبیرونو کې خیر اچوي؟ ولې توفیق په نصیب کوي چې د خیر کارونه وکوي او د شر له کارونه رب العالمین ایثار کی؟ دوی ولې د دغه ډول نتیجې او انجام سره مخ دي، د نیک انجام سره؟ اتبعوا الحق، دوی پیروي کړې ده د حق. د حق اوس د کم یو من ربهم، هغه چې د رب د طرف راغله، د رب د طرف نه چې کوم حق راغلی دوی پیروي کړي، دوی د تطبیق کوشش کړی، دوی منلی، دوی ایمان په بند راوړی، هغه په رڼا کې خپل ژوند جوړ کړی، هغه باندې خپل نظام اقامه کړی، هغه باندې د انسانانو سره تعامل کړی، هغه باندې باورمند عقیدتمند پاتې شوی دي. نو ځکه رب العالمین د دوی حال هم ورسم کړ او د دوی فکر او تدبیر هم ورسم کړ. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، دغه رنګ چې د مخکې بیان شول چې د کافرانو به عمل به اثر شي او د مسلمانانو په عمل کې خیر او برکت او توفیق راشي، فکر به روغ شي، اندیشه او سوچ به سم شي. كذلك دغه ډول چې د مخکې تیر شول، يضرب الله بیانوي الله تعالی للناس خلق لپاره امثالهم یعنی احوالهم، دغوی حالونه یا دغوی مثالونه په دې معنی چې د کافرانو د کفر د اعمال په بدی کې دومره بد شوي دي چې نور د بدی مثال ګرځېدلی دي، او د مسلمانانو نیکی او نیک عملونه په خپل نیکی کې دومره مهم دي چې نور د نیکی مثال ګرځېدلی دي. نو الله تعالی د مؤمنانو عمل هم دیو مثال په حیث باندې بیان کړ او د کافرانو عمل هم د مثال په حیث باندې بیان کړ. کله معنا مثال واخلو او کله معنا امثالهم احوالهم واخلو، نو بیا خو معنا بیخي واضحه ده. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، دغه رنګ الله تعالی بیانوي خلقو ته د دوی مثالونه یا د دوی احوال، د دوی بدی او د دوی نیکی، د مؤمنانو نیکی او د کافرانو بدی، د کافرانو د بدو اعمالو بد نتیجه، د مسلمانانو د نیکو اعمالو نیکه نتیجه. راځي د دې آیت شریف رڼا کې
نو تاسې خپل احوال او د کافرانو احوال دا وګورو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، موږ الحمدلله ایمان لرو په الله باندې او د نیک عمل کوشش هم کړی، د فساد له ماحول نه راوتلي یو، د کفارو سره هم پیوند نه دی اخیستی، د هغوی قانون هم نه دی منلی، د هغوی پیسو او ډالرو ته تسلیم شوي نه یو، د هغوی په صف کې درېدلي نه یو. لوږې، سختۍ، ویرې، تکلیفونه، بمبارونه، زندانونه، هجرتونه دا هم غوره کړي دي، خو د کفارو سره ملګرتیا هم نه ده غوره کړې. امید ده چې رب العالمین به موږ دغه عملونه په اعمال صالحه کې راولي. وآمنوا بما نزل على محمد، منګ ایمان لرو، منګ ټینګ باور لرو په هغه څه باندې چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت. د منګ او تاسې دا ټول جنجال په امدې باندې ده له کفارو سره، یا د کفارو ټول لوی جنجال نن ورځ له موږ سره په امدې ده چې کافران موږ ته وایي له هغه څه چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوي له دې تیر شي. دیموکراسي سره ومنئ، ازادي او لیبرالیزم دا سره ومنئ، نشنالیزم او قومیت دا بنیادونه خپل کړئ، نړیوال قوانین را سره ومنئ، د ملل متحد قوانین را سره ومنئ، د غرب له لوري جوړ شوي او ټاکل شوي د بشر حقوق را سره ومنئ، هغه چې هر چاته ورکې د دین د بدلولو او د مرتد کېدلو اجازه ورکړ شوی دا را سره ومنئ. همدا د دوی مطالبې دي کنه. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، کافران دا دوست ګڼي چې تاسې هم داسې کافر شئ لکه دوی چې کافر شوي دي، بیا به تاسې برابر شئ سره یو شی به شئ په کفر کې. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هغه به يهود او نصارا به تانه برازي نه وي پیغمبر چې ترڅو ته د دوی د ملت پیروي ونه کوي. دوی لمنګ نه اوس غواړي څه وي، د موږ د ملت پیروي وکوي، د موږ قانون ومني، د موږ اخلاق ومني، د موږ لباس ومني، د موږ فرهنګ ومني، د موږ نظام ومني، موږ سره په تړونونو کې شراکت ومني، د موږ قواوی په خپل وطن کې ومني، د موږ قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. لمنګ سره فرق لمنځه یوسه، تاسو بل څوک یاستئ، موږ بل څوک یو شی را سره د موږ د ملت اتباع وکوي، نو بیا به د تاسو په خلاف د موږ جګړه درېږي کنه. جګړه به هر وخت د تاسو په خلاف باندې روانه وي، ځکه د لن ټکی چې ده په دې کې درې مفهومه پراته دي. علما وایي چې د لن په لفظ کې نفي، تأکید او تأبید دا درې واړه پراته دي. نفي په دې معنی نه نوالی ورکه پروت ده، نفي نه یې مني، نه راضي کېږي، او تأکید په ټینګار په قوت باندې دا خبره ده، داسې یو احتمالي خبره نه ده، سرسري خبره نه ده، تأکید باندې ده. او تأبید یعنی ابدا تل تر تله ده دا خبره، داسې نه چې یو ساعت ده او نور وروسته بیا دښمني درېږي، نه، تل تر تله به له تاسې نه راضي کېږي، هیڅ کله به له تاسې نه راضي کېږي او له تاسې به نه راضي کېږي، یا نه به راضي کېږي له تاسې، هیڅ کله به نه راضي کېږي او تل تر تله به نه راضي کېږي. تر څه وخته؟ حتی تتبع ملتهم، هغه چې ته د دوی ملت ومنې. په بل آیت شریف کې الله تعالی فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، کافران به د تاسې په خلاف په مسلسل ډول باندې جنګيږي. ولا يزالون يقاتلونكم، همیشه به جنګيږي د تاسې په خلاف دوی. حتى يردوكم، تر هغه پورې چې تاسې وګرځوي، مرتدم کی عن دینکم، د تاسې له دین. د کافرانو مقصد الله څه بیانوي په دې دواړو آیتونو کې یا په دې درې واړو آیتونو کې؟
د مسلمانانو مرتد کېدل. حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعوا، که چېرته دوی دا وکولی شي چې تر څو یې مرتد کړي نه یاستئ او د دوی دین هم ورسره منلی نه یي او هغه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي هغه هم پرې ایښې نه وي، د تاسو سره به د دوی دښمني روانه وي. دا خبره د ما استنباط نه دی، اجتهاد نه دی، دا د کوم عالم قول نه دی، دا د رب العالمین صریح او ښکاره وینا ده چې د دوی جګړه به د تاسو په خلاف روانه وي تر هغه چې تر څو تاسو د دوی خبره ونه منئ. چې خبره نه منئ نو جګړه به روانه وي، او که خبره منئ نو بیا خو به علی ما انزل علی محمد نه دینه تیر شوي یاستئ، علی ما نزل علی محمد دینه به بیا اوښتي یاست، د دوی مطلب او مقصد به بیا پوره شوی. نو هغه څوک چې د سولې خبرې کوي، کفارو سره سوله ده، امریکایانو سره سوله ده، کافران به سوله وکړي موږ سره، غربیانو سره به په سوله کې ژوند تیر کړو، دا بیخي د قرآن د مفاهیمو، د قرآن د وینا نه، د قرآن د پیغام نه یو مخالف نظریه ده. قرآن کریم د کفارو د مسلمانانو ترمنځ سوله ییز ژوند د دې تصور بیخي نه وړاندې کوي. ها په یو جګړه کې وربند کول، ورسره یو معاهده کول، یو موادعه کول، یو محادنه کول، علماو په فقه کې دغه بیل نمونه او حیثیتونه بیان کړي دي. په موقتی ډول باندې دا شی شته، دایمي ډول چې کفار د تاسو سره سوله وکړي یا تاسو د کفارو سره په سوله کې ژوند تیر کړئ، دا د اسلام پیغام نه ده، نه دا د اسلام نظریه ده. اوس دا کافران له موږ نه څه غواړي په دې زمانه کې؟ دوی له موږ نه دا غواړي چې څه چې نزل علی محمد د دې نه تاسو تیر شئ، موږ سره خبره ومنئ او موږ تاسو الحمدلله د الله په فضل او کرم باندې، د الله په توفیق او مرسته باندې، او د الله تعالی د توفیق او مرسته نه وروسته د خپلو علماو په توجیه او لارښوونه باندې کومه لار نیولې؟ د دوی لار هم نیولې ده، او که هغه لار نیولې چې نزل علی محمدین، هغه چې نزل علی محمد دا غلار هم نیولې ده. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، او امدغه حق ده، او د ممکن ګار هم امداده غیر د دین دی، وهو الحق نعفت بل څه نه منو چې څومره د خپل دینونه او طریقې او مذهبونه او ازمونه او فکرونه او تنظیمونه او سیاستونه راته وځلوي، هر څومره په زرق و برق کې راته ښایسته کوي، هر څومره ښه نومونه ورباندې کېږدئ، دا نه منو در سره، ځکه یې نه منو چې وهو الحق من ربهم، دا څه چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوي همدا حق ده. په بل شي کې موږ حق بیخي وینو نه، بل منو نه در سره. دا هغه توفیق ده چې رب العالمین په دې زمانه کې موږ تاسو ته په نصیب کړی. 20 کاله د جګړې ورسره وشو تقریبا، 13 کاله د مواجهې او 2-3 کاله مخکې د بندیزونو او د مخالفت او قسم نورو فشارونو مجاهدینو باندې 20 کاله جګړه ورسره ده. او کې د روسانو د کمونستانو د زمانې نه کو نو 40 کاله موږ د مجاهدینو د موږ ولس د کفارو په خلاف باندې په جګړه کې دي. او جګړه په څه باندې هغه وایي د موږ ومني، او موږ ورته وایي چې هغه چې په محمد نازل شوی همدا منو، ځکه چې حق همدغه ده، بل حق نه ده. په بل کې موږ حق نه وینو، په بل کې موږ ته حقانیت او فائدہ نه راښکاري. نو د رب العالمین احسان دی له موږ سره څه وشو؟ هغه دا شو چې د فتنو په زمانه کې، د ابتلاګانو په زمانه کې، د مشکلاتو په زمانه کې، د ګمراهیو په زمانه کې، د مال او د دولت پسې د ځغاستې په زمانه کې، د بلډنګونو او د ماڼیو په خاطر یو له بل سره د مسابقې په زمانه کې موږ ته الله سره په نصیب کړه سمې لارې باندې تلل او د سم فکر خپلول. واصلح بالهم کفر عنهم سیئاتهم، امید ده چې الله به د موږ ګناهونه رژوي. ځکه په حدیث شریف کې راغلي چې یو مسلمان ته چې یوازې په پښه یو اغزی هم ورچوخېږي، نو په دې باندې هم الله تعالی دغه ګناهونه رژوي. موږ تاسو په بدنونو باندې هم مرمۍ راچوخېږي، موږ تاسو په تکلیفونه، ویرې، زندانونه، بېخوبۍ، شهادتونه، استشهادونه، دا ټول ولیدل. رب العالمین دې قبول کړي
امید دی چې رب العالمین به په خپل فضل او کرم باندې په خپل احسان او امتنان باندې زموږ ګناهونه ورژوي واصلح بالهم او الله به هم زموږ حال ښه کړي لکه چې ښه دی او هم به زموږ فکر او نظر را جوړ کړي. اوس ګورئ د دنیا خلک څوک له انګریز نه مرعوب ده دغه نه په ویره کې له ډارې خبره ورسره منلې، څوک له هندو نه په ډار کې ده، څوک له امریکایي په ډار کې ده، څوک له اسرائیلي په ډار کې ده. نن د کعبې واکداران ورځي د اسرائیل او د یهودو سره جوړ جاړی کوي. بله ورځ خبرونه کې راغلي وو چې د سعودي حکومت د عیسایانو د لوی پاپ سره تعهد کړی چې په سعودي کې به کلیساګانې جوړوي. د محمد صلی الله علیه وسلم په ځمکه، د وحی په ځمکه، د قرآن په ځمکه، د حرمینو په ځمکه به کلیساګانې جوړوي. موږ دلته د کلیسا والاو سره فکري پیوند وانخیست، موږ د کلیساو په خلاف راپورته شو. ولې رب العالمین په موږ دا احسان وکړو چې د موږ نظریه راسمه کړې. د دوی نظریه کې ګندګي پرته ده، د دې نظامونو، د دې غلامانو، د دې طاغوتانو، د دې حاکمانو چې اسلامي نړۍ نن یرغمل کړې ده، د دې په نظریه کې ګندګي پرته ده. او د موږ او تاسې نظریه الله تعالی په خپل فضل او کرم باندې او د هغه څه له برکته چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي نظریه د موږ او تاسې الله را جوړه کړې. واصلح بالهم، اصلح فکرهم، الله د موږ او تاسې فکر را جوړ کړی چې نه له چا سره په پیسې جوړ شو، نه له چا سره په نیم حکومت جوړ شو، نه له چا سره په وزارتونو جوړ شو، نه له چا سره په نیم افغانستان جوړ شو، نه له چا سره په دې جوړ شو چې ځان معتدل او سخت دریزي معرفي کو، نه بل صاف ساده مسلمانان او په هغه څه باندې باور او اعتقاد ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړي. نو تاسې ووایئ راځئ یو بیا د دې آیت په آینه کې موږ تاسې خپل اوسنی حرکت، خپل ژوند، خپل جهاد دا وګورو چې موږ په اصلح بالهم کې راغلي یو که نه یو راغلي. واقعا راغلي د الله په فضل و کرم باندې راغلي. ځکه د دنیا وښیار خلک، د دنیا عالمان خلک، شیخ الحدیثان، مفتیان، قاضیان، ملایان، پیران، حضرتان دا لاړل د امریکایانو سره ملګري شول که نه شول. خپل خانقاوې، مدرسې، دارالفتاوې دا یې د کفر په خدمت کې استعمال کړي که یې نه کړي استعمال. د پګړیو سره، د ګیرو سره، د کتابونو سره د کفر په صف کې ودرېدل ځکه چې د دوی فکرونه خراب شو. کافرانو یې فکرونه ور خراب کړل، یا د دوی د خپلو فحشاو، نارواو، ګناهونو او حرام خوریو د وجې نه، اتباع نفس او اتباع هوا د وجې نه د دوی فکرونه خراب شول. نو الله تعالی دوی ته سزا ورکړه، دوی د کفر په صف کې ودرول. که د دوی رغبت مغه خواته و، الله تعالی هم د مغې په صف کې ودرول. د موږ او تاسې رب العالمین فکرونه راسم کړل. په نزل علی محمد باندې ټینګ پاتې شو. د غره لاره مو نیوله، د ځنګله لاره مو نیوله، د زندان لاره مو نیوله، د تکلیف لاره مو نیوله، د لوږې لاره مو نیوله، د ویرې لاره مو نیوله. په دې ټولو باندې صبر وکاوه. الله تعالی دې موږ حال سم. موږ اوس سرلوړي ګرځو، موږ اوس هسکې غاړې ګرځو، موږ هسکې شملې ګرځو. موږ بیرغونه جګېږي، د دوی بیرغونه لویږي، دوی خجالت کېږي. هغه چې پرونې ګرمې منډې وهلې کفارو ته ورتلل او د هغوی خدمت ته ورتلل، نن بیرته رابطې کوي مجاهدینو سره چې بس موږ معاف کړئ، موږ بیرته راځو. څوک وایي زه پوسته تسلیموم، څوک وایي زه قرارګاه تسلیموم، څوک وایي ما ته ضمانت راکړئ، څوک وایي ما ژوند تضمین کړه. ځکه هغوی په دې پوهېږي چې کافران تښتي ځي، وطنونه پرېږدي، قرارګاوې ټولوي او دماغ نو په دې وطن کې ځمکه ده، کور مې ده، کله مې ده، قوم مې ده، خیل مې ده، دا به زه چا ته پرېږدم؟ انګرېز خو ما له ځان سره نه بیایي، امریکایي خو ما له ځان سره نه بیایي، زه مجبور یم په دې وطن کې واوسېږم. هغه بیرته نن مجاهدینو ته زارۍ کوي، ما ته بښنه وکړه، ما ته معافي راکړه، ما په خپل وطن کې پرېږده، بیرته زه تسلیمېږم، زه پوسته در وړم، زه دا کوم، زه هغه کوم. بیرته زارۍ کوي، وزرونه کوي مجاهدینو. نو تاسې ووایئ چې الله دې موږ ذهن را جوړ که سم که، او که دوی چې ځان ته روشن فکره وایي، دوی چې ځان ته ویښیار ویلې، دوی چې ځان ته با تدبیر او سیاسیین یې ویلې، د دوی فکر سم،
چا فکر سم زموږ فکر سم موږ ته رب العالمین د ایمان له وجې نه د جهاد د برکت له وجې نه سم فکر او سم تدبیر سمه لاره راوښوده او دوی د خپلو علمونو شهرتونو او د خپلو تالیفاتو کتابونو د خپلو تنظیمونو ادارو د خپلو وسلو او قمندانانو د خپلو لښکرو غونډونو سره لاړه د کفارو خوا یې ونیوله دوی بېلارې شول موږ ته رب العالمین په دین باندې د استقامت توفیق راکړ الله دا توفیق له موږ نه اخلي الله دې موږ په داسې ابتلا کې نه راولي چې موږ هم وښویږو او د کفارو سره جوړ جاړی وکړو د خپلو اهدافو نه منحرف شو لکه زموږ نه مخکې خلک چې منحرف شوي وو په 4م آیت کې رب العالمین فرمایي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بدي آياتنا كي رب العالمين مسلمانانو ته دور یادوي دا حکم کوي ورته وخت چې کافران داسې بد خلق دي چې هغوی د الله له دین نه خپله هم ایسارېږي او خلک هم ایساروي او د دوی عملونه الله بې اثره کوي دوی د الله سره په دښمنۍ کې قرار لري مسلمانان له دین نه ایساروي نو دوی سره تاسې وکوئ څه فضرب الرقاب چې په جګړه کې شوي ورسره یا د تاسې په خلاف جګړې ته راپورته شوه نو بیا یې سرونه او څټونه ورپرې کوئ سرونه یې ور الوزوئ امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې امام علوسی رحمت الله علیه هم په خپل تفسیر روح المعانی کې هغه وایي چې الله دلته داسې نه دي فرمایلی چې فقتلوهم ویې وژنئ الله فرمایي فضرب الرقاب نو بیا د دوی سزا او د دوی سره مناسب تعامل دا ده چې ککرې وروالوزوي ځکه دا د فضرب الرقاب په لفظ کې او په دې جمله کې چې څومره قوت او شدت ده دا د فقتلوهم په جمله کې نه ده الله تعالی دا نه فرمایي چې فقتلوهم ویې وژنئ فضرب الرقاب سرونه یې وروالوزوي څټونه یې ووهئ ترحم پرې ونه کوئ ځکه دا د شر بوټی دي دا خلک دوی نه د شر تخم تویېږي شر خوروي دا ورک کړي له صحنې نه ورک کړي په جګړه کې چې ورسره مخ شوئ جګړې کې چې تاسې مقابلې ته راووتل نو بیا د دې خلکو سره تاسې نرمه معامله مه ورسره کوئ د نرمۍ وخت نور بیا تېر شوی وي په جګړه کې له کافر سره د شدت نه کار اخلي د اسخان نه به کار اخلي اسخان داسې وځپئ داسې وینې توی کوي چې دا وینې پرنډ شي نورې دا د الله وینا ده په خپله دلته د ضرب الرقاب دا جمله چې راغلې ده یا د تعبیر چې راغلی دا په دې خطر باندې راغلی چې په دې کې شدت او حدت او قوت پروت ده فإذا لقيتم الذين كفروا کله چې تاسې مخامخ شئ په جګړه کې له هغو خلکو سره چې کافران دي نو بیا له پوره شدت او قوت نه کار واخلئ سمه زوروره جګړه وکوئ کاری گزارونه وکوئ په داسې ځایونو کې وار پې وکوئ چې بچ نشي چې په هغه وخت کې ورته کمزوري نشئ په هغه وخت کې عاطفه در باندې ترحم در باندې غلبه ونه کوي دا یې د وهلو وخت دی هر کار په خپل وخت کې مناسب وي مهرباني خپل وخت لري او د سختۍ او د شدت او د حدت خپل وخت وي نو ځکه خو رب العالمین دا ونه ویل چې فقتلوهم ویې وژنئ فضرب الرقاب نو بیا یې دا څټونه د غاړې ور الوزویه حتی اذا اثخنتموهم تر هغه چې تاسې دوی ښه وځپئ ښه یې ووژنئ ښه ډېر یې ووژنئ د دوی ډېرې وینې توی کوي
او بیا د دې جنگ او د سختۍ په نتیجه کې دوی مغلوب شي او یو برخه بیا تاسو ته د اسیرانو په تور په لاس درشي فشد الوثاق نو بیا کلک وتړئ بندیان بیا کلک وتړئ چې درنه لاړ نشي درنه ونه تښتي په جګړه کې زوروره سمه شدیده سخته کاری جګړه ورسره وکوئ او چې بندیان په لاس درغله نو بیا فشد الوثاق کلک وتړئ د اسیرانو د نیولو په باره کې رب العالمین بیا وروسته لارښوونه کوي مسلمانانو ته چې کله جګړه ودرېده نو بیا تاسې د بندیانو په اړه باندې مختلف انتخابونه لرئ مختلفې لارې لرئ دا هم کېدای شي چې تاسې احسان ورباندې وکړئ پرېږدئ د جګړې په وخت کې به دښمن نه پرېږدي چې دی دې وواهه تسلیم دې که ذلیله دې که مات دې که غلبه دې ورباندې حاصله کړه د هغې نه وروسته چې ښه جګړه کراره شوه اطمینان حاصل شو بیا که د یوې وجې نه د یو دیني مصلحت د وجې نه ته په ده باندې احسان کوي نرمي ورسره کوي نو بیا په هغه وخت کې فایده کوي د جګړې په جریان کې فایده نه کوي جګړې په جریان کې نرمي ورسره فایده نه کوي فاما منن د بندیانو په حق کې بیا یاوي احسان به ورسره کوي بعد د جګړې نه وروسته و اما فداء او یا به فدیه باندې خوشي کوي په بدل کې به مال یا بندیان دا په برا خوشي کوي حتى تضع الحرب اوزارها تر هغه چې جګړه ودرېږي جنگ خپل وسایل کېږدي اوزار وسایل ته وایي حتى تضع الحرب تر هغه چې کېږدي جګړه اوزارها خپل وسایل یعنی جنګیالي خپل ټوپک کېږدي ځینې علما وایي چې په دې آیت کې تقدیم او تأخیر دی تقدیم او تأخیر څنګه دی هغه وایي داسې ده فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها نو وهي د دوی څټونه وژنې دوی سختی ور سره وکوي تر هغه پورې چې جګړه ختم شي کله چې جګړه ختم شوه او دوی تاسې ښه وځپل نو دغه نه وروسته بیا فاما من بعد و اما فداء بیا د جګړې په نتیجه کې چې کم اسیران لاسته درغلي دي یا بیا احسان ور سره وکوي کم مناسب غاڼه او دینی مصلحت هم ورکیو او یا فدیه واخلي په فدیه باندې خوشي د بندیانو په اړه باندې د شریعت د احکام په باره کې د اسلام د فقهاو او علماو د اسلامي مذاهب د غوي مختلف نظریات دي ځینې وایي چې دا آیت شریف منسوخ دی هغه آیت شریف باندې چې رب العالمین په هغه کې فرمایي چې تاسې کلم چې کافران د دې نه وروسته ونیول وملیدل نو هغوی وژنئ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم تاسې وژنئ دوی چې چیرې لیدل په جګړه کې د سره مخامخ کېدل نو بیا وژنئ دلته الله تعالی وایي د قتل په حکم باندې دغه د من او د فدا یا د احسان او د بدلې د حکم منسوخ کړی دی ځینې فقها ځینې علما په دې نظر باندې ځینې علما په دې نظر باندې چې نه دا منسوخ نه ده دا هغه په خپل ځای باندې ده په خپل ځای باندې صحیح په کوم ځای کې کوم مصلحت امام لیده د جګړې مسؤلین لیده د مسلمانانو مشرانو چې کوم ځای مصلحت لیده هماغه څه به کوي په دې کې څلور پنځه نظریات علما او فقهاو ذکر کړي خو موږ تاسو ته اوس د تفصیل ډېر ضرورت ځکه نشته ده چې دا چې څوک چې تفسیری فقهي درس وایي نو هغوی ته تفصیلات ضروري موږ تاسو ته عمومي مفهوم دا پکار دی چې هغه حاصل او نتیجه یې په راجح رأی باندې چې امام قرطبي رحمت الله علیه هم دې ته ترجیح ورکړی ده خپل تفسیر احکام القرآن کې هغه وایي چې دا ټول کارونه صحیح دي هم من احسان ورسره کول صحیح ده هم فدیه اخیستل صحیح ده او هم
وژل صحیح دي، وژل هم صحیح دي، او هم د هغوی استرقاق یا رقیق غلام رایه نیول هم صحیح دي. نو څو حکمونه شو؟ یو شو احسان، دویم شو فدیه، دریم شو وژل، څلورم شو استرقاق. خو د دې هر یو بیا خپل خپل ځای دی. په یو وخت کې به استرقاق ممکن نه وي، په یو وخت کې به وژلو کې فایده وي، په یو وخت کې به په وژلو کې تاوان وي، یو وخت کې به مبادله کې یا تبادله کې په دې کې فایده وي. او مسلمان به پې راخوشي کوي، او بندي به پې راخوشي کوي، او مهم کس به پې راخوشي کوي، یا به په پیسو اخیستلو کې فایده وي. مسلمانانو ته به ټوپک، مرمۍ، خوراک، وسایل دا ور باندې لاسته راوړي. او کله کله بیا په دې کې فایده وي چې احسان ورسره وکړي، هغه لاړ شي بېرته خپل کلي، خپل قوم یا خپل خلکو ته یا خپلو ملګرو ته ووایي چې مجاهدین ډېر ښه خلک دي، هسې موږ په غلطه روان یو، دوی سم دي. ګوره زه تیار په لاس پر راغلی وم، پرېښودم. دوی احسان لري، دوی شرافت لري، دوی سړیتوب پېژني، دوی مهرباني لري. موږ جګړه د دوی په خلاف ناحقه ده، د دوی جګړه د موږ په خلاف برحقه ده. نو دا هر یو په خپل ځای او په خپل وخت کې افادیت لري او اهمیت لري. کله به یو کار مناسب وي، کله به بل کار مناسب وي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول تطبیق شوي دي. هم رسول الله صلی الله علیه وسلم احسانا خلق پرېښي دي، هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه اخیسته ده، هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وژلي دي بندیان، او هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مریان کړي دي. تفصیلات یې د فقه په کتابونو کې او د حالاتو د زمانې په نظر کې نیولو سره د علماو، د فقهاو او د هغو خلکو له لوري بیانېږي چې هغوی د دین په مزاج او په نبض باندې سم پوهېږي، خپل وخت کې مناسبه فیصله د قرآن او حدیث له احکامو نه کولی شي. فاذا لقيتم الذين كفروا، کله چې تاسې مخامخ شئ په جګړه کې له هغو کسانو سره چې کافران دي، فضرب الرقاب، څټونه یې په تورو وهئ، سرونه ترې والوځوئ، حتی اذا اثخنتموهم، تر هغه چې ښه ډېر دوی ووژنئ، ډېرې وینې یې توی کړئ، فشدوا الوثاق، او چې بیا یو څه ژوندي په لاس درغله نو هغه بندیان او اسیران وتړئ، کلک یې کړئ. فاما منا بعد، وروسته به بیا یا احسان کېږي له دوی سره، احسان به کوئ، و اما فداء، او یا به فدیه وي اخیستل، حتی تضع الحرب اوزارها. هغه د تقدیم و تاخیر خبرم ما د ځینو علماو د تاسو په خدمت کې عرض کړه. ځینو علما داسې لګوي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. په دې باره کې هم ډېر اقوال د مفسرونو دي چې د تضع الحرب اوزارها دا یعنی تر څه وخته پورې. ځینې خلک وایي چې دغه قتال او بندي کول او فدیه و غیره کفارو په خلاف باندې دا به روانه وي تر د عیسی علیه السلام تر نزول پورې. او امام مجاهد رحمت الله علیه هغه وایي چې تر هغه پورې جهاد به تاسې د دوی په خلاف باندې روان تر څو چې یو دین نه وي، بس یوازې اسلام پاتې شي، او هر یهودی، هر نصرانی او بل د هر دین خاوند دا مسلمان شي. همدارنګه د امام حسن، د امام کلبی، فراء، د کسائی، د نورونه هم روایت دي، مختلفې معناګانې راغلي دي. ځینې دا ویلي تر څو پورې چې کافران ټول مسلمانان شي، ځینې دا ویلي چې اسلام ظاهر شي او ټول نور دینونه مغلوب شي، ځینې دا ویلي چې یوازې د الله عبادت وشي، د نور معبودانو عبادت پرېښودلی شي. دا یې د حتی تضع الحرب اوزارها معنا کړي. او ځینې بیا یو عامه عمومي معنا ترې نه اخیستې، هغه ده چې هغه جګړه کراره شي او تاسې د اطمینان احساس وکوئ، د هغې نه وروسته بیا د بندیانو په اړه باندې فیصله کوئ، تر څو پورې چې جګړه کراره شوې نه وي د شدت نه کار واخلئ. چې کله جګړه کراره شوه او تاسې په اطمینان باندې شوئ چې کفار تاسې باندې تعرض نشي کولی، د هغې نه وروسته بیا که تاسې فدیه کوئ او که تاسې احسان کوئ دا بیا تاسې کولی شئ.
او د جنگ په جریان کې تاسو سختۍ نه کار اخلئ. اوس الله تعالی فرمایي ولو یشاء الله لانتصر منهم، کدی الله اراده شوی وي نو الله به جګړې دوی هلاک کړي. ولو یشاء الله کدی الله اراده شوی وي لانتصر منهم، هلاک کړي به و دوی، نصرت به برخه کړی و د تاسې د دې په مقابل کې بې جګړې نه. ولې الله یوازې کافي نه دی؟ ولې د الله یو امر کن دا کافي نه دی چې کافران د تباه شي مسلمانان د غالب شي؟ ولې د الله یو ملک د ټولو کافرانو د تباه کولو لپاره کافي نه دی؟ بالکل کافي دی. د الله یو حکم کافي دی، د الله یو ملک کافي دی، د الله د ملک یو حرکت کافي دی. خو الله تعالی دغسې نه دی کړي. ولې؟ ځکه الله تعالی فرمایي چې ولكن ليبلو بعضكم ببعض، په دې لپاره الله تعالی دوی بې جګړې تباه نه کړل، هلاک نه کړل او د تاسې او د دوی ترمنځ جګړې پیښې کړې چې د تاسې ځینې په ځینې نورو وازمایي، تاسې مؤمنان په دې کافرانو باندې وازمایي. ځکه دنیا دارالامتحان ده. رب العالمین له خپلو بندګانو نه د ایمان او د عقیدې او د عمل امتحان په دنیا کې اخلي. څوک حقیقي واقعي معنا باندې مؤمن ده او استقامت لري په خپل ایمان باندې، ټینګ دی په خپل ایمان باندې، او څوک هغه دي چې یوازې د ایمان له نوم نه ګټه اخلي، د اسلام له نوم نه ګټه اخلي او نور دی په فرصتونو پسې ګرځي چې کوم ځای کې فرصت د ده په ګټه باندې د همغه خواته دی ورکوي. الله تعالی فرمایي که د الله اراده شوی وي نو دوی به بې جګړې په یو عذاب باندې یو حکم باندې هلاک کړي وو. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، خو د الله اراده دا شوې ده چې تاسې وازمایي بعضکم ځینې د تاسې ببعض په ځینې نورو باندې. اوس په دغه ازمیښت کې په دغه جګړو کې چې د تاسې د دوی ترمنځ پېښ کېږي، د تاسې یو برخه خلک وژل کېږي او کې شهیداني. الله فرمایي چې جګړه مې د تاسې ترمنځ یو ازمیښت په طور باندې لازمي کړې، ما خو هسې هم وژلی شول دوی، دې جګړې مې د تاسې په مقابل کې دوی تباه کولی شول. په جګړه پیښیږي او په دغه جګړه کې به اوس یو برخه خلک د تاسې شهیدانیږي، غازیان مجاهدین دا به شهیدانیږي، وژل کېږي به د الله په لاره کې. نو چې ګورې دام ذهن ته رانشي چې لاړه تاوان یې وکړو، ښځه یې پاتې شو، بچیان یې پاتې شو، ازمکه یې شاړه شوه، امور و پلار یې ورپسې کړېږي. ګورې چې دا تاوان ونه ګڼي، دا شیان ونه وایي، دا د ګټې سودا ده چې دوی وکوله. په دا کم مرګ باندې چې دوی مړه شوي دي د الله په لاره کې، دا د ګټې مرګ دی. الله فرمایي والذین قتلوا فی سبیل الله، او هغه کسان چې وژل شوي دي او وژل کېږي د الله تعالی په لاره کې، فلن یضل اعمالهم، الله تعالی به بې اثر او باطل بې فایدې نه کړي عملونه د دوی، د دوی د شهادتونه به الله بې اجر او بې ثوابه نه کړي. د شهید او د شهادت په باره کې ډېر فضایل په قرآن کریم کې راغلي، ډېر فضایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک او حدیثو کې راغلي دي. د اول څاڅ کې وینې تویېدو سره به یې ګناهونه معاف کړي، الله تعالی به د قیامت د سختې ورځې د فزع او د تکلیف نه ساتي، جنت کې به موقع ځای الله تعالی ورښیي ورته، حورو سره به رب العالمین نکاح کوي، حورې به الله ورکوي ورته، شفاعت به رب العالمین قبلوي، د انبیاو صحبت به ملګری کېږي، د شهداو او د انبیاو ترمنځ به یوې درجې فرق وي چې هغه د نبوت درجه ده. نور به دوی د انبیاو علیهم السلام سره په جنت الفردوس کې اوسیږي، د انبیاو گاوند او جوار دا به په نصیب وي، د الله رضا به په نصیب وي، کرامت به الله تعالی په دنیا او په آخرت کې کوي، الله به انعامونه ور باندې کوي. داسې نه دي چې دوی تاوان وکړه ولاړل او د عمل یې بې فایدې شو. فلن یضل اعمالهم، الله تعالی به د دوی عملونه کله هم بې اثره نه کړي. په دې کې بیا مغه د لن ټکی الله کارولی دی، همغه درې مفهومه پکې دي چې هم پکې نفي ده، هم پکې تأکید ده، هم پکې تأبید ده، تر څو چې مسلمانان په دغه خپله لاره باندې مطمئن واوسیږي
چې دا لاره کله هم د تاوان لاره نه ده، کله هم د تاوان لاره نه ده. په ځینو قرائتونو کې د قرآن کریم په څو قرائتونو باندې روایت شوی، په ځینو قرائتونو کې د قتلو په ځای باندې قتلو راغلی ده. هغه کسان چې دوی مؤمنان دي کافران وژلي دي، دوی مؤمنان دي په جګړو کې مجاهدین دي کافران وژلي، نو الله تعالی به د دوی دغه عمل ضایع نه کړي، د دې عمل به ورته اجر ورکوي. یو حدیث شریف کې راغلی دي چې کافر او د هغه قاتل به په جهنم کې نه یو ځای کېږي. لا یجتمع الکافر وقاتله فی النار. کافر او د هغه وژونکی چې مجاهد دی غازی دی دا به په جهنم کې نه یو ځای کېږي. الله به په خپل فضل و کرم باندې دا دواړه نه یو ځای کوي. د کافر خو اسم ځای جهنم ده، الله تعالی په خپل فضل او احسان باندې د مجاهد جهنم ته نه بیولي، ځکه د چاته څوک وژل دا غم الته پروت ده، نو دا خو د الله په میزان کې بیا نامناسبه وي، الله یې نامناسبه ګڼي چې هغه څوک چې د الله د دین په ملاتړ باندې جنګېدلی هغه دې په مغه جهنم کې پروت وي، چې هغه څوک د الله د دین په مخالفت کې جنګېدلی هغه دې همغلته پروت. لا یجتمع الکافر وقاتله فی النار. نو د قتلو قرات هم شته ده او مشهور د قتلو قرات دی، هغه چې وژل شوي دی الله په لاره کې فلن یضل اعمالهم، الله تعالی به د دوی عملونه ضایع نه کړي، بې اثره به یې نه کړي، باطل به یې نه کړي. سیهدیهم، رب العالمین به دوی ته هدایت وکوي د جنت د لارې، یا به دوی معنا یې دا ده چې په دنیا کې به رب العالمین د دوی پاتې شونو خلکو ته ملګرو ته، دوی خو به وفات شوي، دوی خو به قتلو دي که نه، قتلو لفظ د دوی په حق کې راغلی، هغه بیرته چې پاتې دي دوی ملګري هغوی ته به الله هدایت وکوي، او دوی ته رب العالمین د جنت د لارې هدایت وکوي، دوی به الله تعالی جنت ته بوزي، د جنت لارې به رب العالمین ورته وروښيي. ځینې مفسرینو د سیهدیهم هدایت به کې وروبخي، د دې معنا یې داسې کړي چې الله تعالی به د نکیر و منکر ځواب وروښيي ورته، چې نکیر و منکر ته په خبر کې ځواب وایي. سیهدیهم ای الى محاجة منکر و نکیر فی القبر. نور معناګانې هم په دې باره کې مفسرینو کړي دي، عمومي هغه دا ده، هغه مفاد چې رب العالمین به دوی ته سمې لارې وروښيي، د سم انجام سره به یې مخکې ويصلح بالهم، يصلح شأنهم، د دوی حال به ښه کړي ورته آخرت کې، په سختۍ کې، په تکلیف کې، په فزع اکبر کې، په دې کې به رب العالمین د دوی حال سم کړي، دوی به په ویره کې نه وي، دوی به په تکلیف کې نه وي، په اضطراب کې به نه وي، په حزن کې به نه وي. ويدخلهم الجنة، او الله به داخل کی دغه شهیدان دغه وجل شوی کسان جنت ته، عرفها لهم، چې الله دوی ته معرفي کړي دي دا جنتونه مخکې لمخکې. د عرفها هم علماء بیلابیل معناګانې کړي دي، چا د دې معنا د معرفت د ښوونې نه کړي، یعنی په دنیا کې رب العالمین دوی ته د جنتونو وصفونه بیان کړي وو، نو دوی مخکې لمخکې جنت پیژانده، چالته ورشي چې هو دا خو هغه دي چې الله موږ ته په دنیا کې ویلي وو، داسې به جنتونه وي، داسې به میوې وي، داسې به حورې وي، داسې به غلمان وي. دا یو معنا ذکر کړی علماء. بله معنا یې دا ذکر کړی وایي چې دغه خلک چې جنت ته رب العالمین ور داخل کی، دوی به د خپل کورونه داسې پیژني چې وی له هغو خلکو نه به یې هم ښه پیژني چې د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه بېرته خپلو کورونو ته وګرځي. تاسو څوک لیدلی شئ جمعې لمانځه ته راغلی وي بېرته خپل کور ته غلط شوی، هر سړی سیده خپل کور ته ورځي، نو دوی به وایي دا جنت کې خپل کورونه مخکې نه یې لیدلي، خو داسې به الله ور وښیي ورته چې سیده به هر څوک خپل کور ته خپلې ماڼۍ ته ور روان وي. الله به د دوی په دې روع کې، د دوی په نفس کې، د دوی په دې روح کې به داسې ور القا کړي چې پوښتنې ته به ضرورت نه وي چې واله که د ما ځای کم یو ده، زه اوس کمې ته لاړ شم، لکه نابلده سړی چې یو ماڼۍ ته تللی چې د ما کوټه اوس کمه یوه ده، موږ چېرته پرېوځو، دغسې نه، الله به داسې ور وښیي ورته عرفها لهم، الله به دوی ته ورښودلي دا کورونه د دوی په ذهن کې به تیار معرفه شیان وي، نکره به نه وي، هر سړی به خپلې ماڼۍ ته ورځي
او هر چاته خپل حورې خپل غلمان خپل ماڼۍ خپل د الله له لوري ورکړ شوي نعمتونه داسې ور معلومې لکه لیدلي چې مخکې دنیا کې به دوی هغه نه لیدلي خو هلته به رب العالمین ورته داسې وګرځوي لکه دوی چې بیخي بلد دي ورسره سیده به هر څوک خپل ځای ته روان د پوښتنې او د نابلدتیا ضرورت به نه وي نو دا د عرفها بله معنا کړې ده علماو او په دې باره کې حدیثونه هم راغلي دي ډېر حدیث راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به دوی ته د دوی جنتونه وروښيي او هر څوک به خپل کورونو ته داسې ور روان وي لکه په دنیا کې چې هر څوک د جمعې لمانځه نه راوګرځي او بیرته خپل کورونو ته ور روان وي یو بله معنا د عرفها علماو د معرفت نه ده کړې د عرف نه کړې ده هغه خوشبویي ته وایي ښایسته کولو ښکلي کولو ډولي کولو مزین کولو ته وایي عرفها لهم دا کورونه به الله ورته خوشبویه کړي وي مخکې له مخکې لکه هغه یو ډېر قدرمن میلمن چې په دنیا کې انسا کره راځي که نه د کوټه موټه ورته تیاره کړي مېلمانخانه جوړه کړي ورته او بیا ځینې خلک چې لږ وضعیت ښه وي لږ سلوک او سلیقه برابر وي نو بیا یو څه داسې لږ لږ غوندې د عطر سپری هم هلته وکړي چې دا میلمه راشي چې د دې ځای یو ډول داسې وږم بوی یو شی ورته احساس نشي نو رب العالمین به دا ماڼۍ ورته نه یوازې دا چې ورته نصیب کړي وي ورپېژندلې به وي بلکې ورته مزینې کړي به وي د دوی د استقبال لپاره به یې تیارې کړي وي خوشبویه کړي به وي ښایسته کړي به وي ورته او حتی ځینې علماو دا تفسیر هم کړی ده چې دا معنا هم کړي چې د دوی اسباب او وسایل د جنت دا به یو د بل په سر باندې داسې ډېرې کړي وي داسې ډېرې کړي وي چې یو د بل په سر به راغلی که عرف د ارتفاع په معنا باندې هم ده یو د بل په سر باندې به همداسې ورته ډېرې ایښي وي هر څه به یو د بل په سر په منظم شکل باندې ورته ډېر کړي وي چې هر څه د دوی ډېر وي دا رب العالمین چاته ورکوي هغه چاته چې قتلوا فی سبیل الله د الله په لاره کې ووژلی شي راځي چې رب العالمین ته د ټول دعا وکړو په زړه کې هر وخت په صداقت باندې دعا کوو چې الله موږ د تا د دین د نصرت لپاره استعمال کې په دنیا کې او د تا د دین په لاره کې موږ ته د شهادت مرګ په نصیب کړي په حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه څوک د الله تعالی نه صداقت پر رښتینولۍ باندې په اخلاص باندې د شهادت مرګ وغواړي رب العالمین به دی د شهدا او مرتبه ته ورسوي اگر که دی په خپل بستره کې هم مړ شي دی ډېر کلونه وروسته د بوډاتوب په مرحله کې په خپل بستره کې هم مړ شي خو چې د الله نه په صداقت باندې د شهادت مرګ غوښتی الله جواد دی الله کریم دی الله مهربان ذات دی رحیم دی الله به ته د شهیدانو مرتبه ورکوي که څه هم دی به په مرض باندې په بستره کې مړ شي ويدخلهم الجنة عرفها لهم نن به په همدې ځای باندې بس کړو نور به موضوع لږ بدلېږي او به په بل درس کې ووایو که یو وارې د لفظونو ترجمه بیا درسره وکوو نو دا سره یې ووایو دا به ښه شي الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وصدوا او ځان منې کوي نور خلق منې کوي عن سبیل الله دی الله دی لارنا دی الله له دیننا دی الله له عبادتنا اضل اعمالهم الله به باطل کی عملونه دي دوی بیا سره به کی عملونه دي دوی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې عملونه کوي هغه چې الله پې راضي کیږي وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان لري باور لري ټینګ دي ملتزم دي په هغه شریعت باندې چې نازل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق او هیوازي هم دغه شریعت حق دی من ربهم لطرف دی رب دوی نور دینونه او نور نظریات او نور افکار او نور عقیده چې خلک له اسلام نه ماوره وړاندې کوي هغه حق نه دي کفر عنهم وبرجوي الله تعالی لدوینا سیئاتهم دوی گناهونه واصلح بالهم او اصلاح بکی خبکی حال دوی یا فکر او تدبیر دوی ذالک دغه ځکه چې بان الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي اتبعوا الباطل
هغوی پیروي کړې ده د باطل، نو الله به عملونه برباد کی. وان الذين او هغه کسان امنو چې ایمان راوړی، اتبعوا الحق هغوی پیروي کړې ده د حق، من ربهم له طرف د رب د دوی. كذلك دغرنګ د مخکې تیر شو د مسلمانانو عمل او انجام او د کافرانو عمل او انجام. كذلك دغرنګ يضرب الله بیانوي الله تعالی للناس خلقته امثالهم احوالهم یا مثالونه دي دوی یا احوال دي دوی. فاذا لقيتم الذين ذکل تاسو مخامخ شي او کسانو سره کفرو چې کافران دي په جګړه کې، فضرب الرقاب نو بیا یې څټونه وهي سرونه یې الوزوي، حتی تر هغه پورې اذا سخنتموهم چې کله دوی ښه ډېر ووژنئ ښه یې وځپئ، فشدوا الوثاق نو بیا وتړئ هغه بندیان چې ژوندي په لاس درغلي وي. فاما منا بعد یا به بیا احسان کوي له دوی سره وروسته وختونه کې د جګړې نه وروسته، واما فداء او یا به فدیه باندې خوشي کوي، حتی تر هغه پورې تضع الحرب اوزارها چې کېږ دی جګړه یا جنگیالي وسایل دی جنگ. ذالک دغه مخکینی حکم دغه مخکینی مسائل د مخکینی تعلیمات دا چې بیان شول دا د الله له لوري امداسي دي، دا د الله له لوري امداسي دي یا امدغه حق دي چې دا بیان شول دا مخکې. ولو يشاء الله کچیرته اراده دی الله تعالی وی لانتصر منهم به جګړې به هلاک کړي و دوی، ولکن خو ليبلوکم الله تعالی غواړي چې وازمایي بعضکم ځینې د تاسې به بعض په ځینې نورو باندې. اوس په دغه ازمایښت کې د حق او د باطل په جګړه کې چې ځینې کسان شهیدان شي نو هغوی سره به رب العالمین څه کوي؟ والذین هغه کسان قتلوا چې ووژل شي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، فلن یضل اعمالهم هرگز به باطل نکي بې اثره او بې پاداشه به نکي عملونه د دوی. سيهديهم وروبخي الله تعالی دوی ته د هدایت لارې، وروبخي الله تعالی دوی ته د نکیر و منکر جواب، وروبخي دوی ته الله تعالی سمې لارې په دنیا او په آخرت کې، یا دوی بازمندگانو ته یا دوی ته په خپله په آخرت کې. ويصلح بالهم او خبکی حال دی دوی، ويدخلهم او داخل بکی دوی الجنة جنت عرفها چې مخکې معرفي کړي د په دنیا کې دوی ته یا یې ښایسته کړي د په دنیا کې دوی ته لهم د دوی لپاره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.